ښکلې نجونې د سړو کوم عادتونه نه خوښوي؟ نن درته په زړه پورې مطلب لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. اول هغه نارینه چې نه مالي خپلواکي لري او نه هم په داسې لار روان وي چې مالي خپلواکۍ ته یې ورسوي. نجونې د دې ډول نارینه‌و څخه د یوه سوکاله ژوند هیله نه لري، له همدې کبله د دوی څخه فاصله نیسي. دوهم هغه نارینه چې تل د خپل ځان او مالی مسلو خبرې کوي، هغه نجونې چې واقعاً هوښیارې وي او د ژوند د ملګرتیا په نیت غواړي یو هلک ځان ته وټاکي، هغوی داسې نارینه خوښوي چې خودخواه نه وي. دریم نجونې په ځان نه باور لرونکي نارینه هیڅکله د غاړې هار نه جوړوي. دوی غواړي د ژوند داسې یو ملګری ولري چې تل ورباندې ویاړ وکړي، هر ځای ورباندې حساب وشي، نه دا چې ورباندې وشرمیږي. څلورم کوم نارینه چې په خپله میرمن پام کوي د دوی متوجي وي، د نجونو د زړه سر وي، خو هغه نارینه چې په ورځ کې یو ځل هم د میرمنې احوال نه اخلي، د دې د ورځې پوښتنه نه کوي چې څه ډول تیره شوه، د ښځینه په زړه کې ځای نشي پیدا کولی. او پنځم شله نارینه دا ډول نارینه‌و تل تاوان کړی وي. دوی هر وخت په هره مسله کې د حد څخه ډیر اصرار کوي. که یو څه غواړي نو بیا یې نه پرېږدي، دې ته نه ګوري چې میرمن مساعده ده که نه، یا تل خبرې کول غواړي یا نور په هر څه کې افراط کوي. نجونې دا ډول نارینه هیڅ نه خوښوي.